ستړي مشئ، زه رحمان بودریم. دا پروګرام بی کاست دی. په پاکستان کې د یو لوی مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمن ډلې مشر مولانا فضل الرحمن هغه ګواښ چې افغان طالبانو کړی و چې که په کابل برید کوئ نو په اسلام آباد به برید کیږي، تقرار کړی دی او خبرداری ورکړی دی چې پاکستان دی د خپلې تګلارې نه قلار شي. دا ډیره لویه خبره ده، ډیره بې کچه لویه خبره ده چې د پاکستان د یو داسې مذهبي ګوند مشر چې هغه د پاکستان د پوځ سره په یو وخت کې ډیر نږدې ګڼل کېده، اوس هم د هغو ترمنځ اختلافات موجود دي، خو هغه د پاکستانیت باندې د هغه شک نشي کېدی او د هغه په د طالبانو سره د خواخوږۍ یا د همدردۍ په تاریخ باندې هم شک نشي کېدی. خو دا خبره یې په داسې وخت کې کړې ده چې د پاکستان په پوځ باندې مسلسل اوسنی چې کوم هایبرډ رژیم ورته وایي په هغې باندې دباو یا فشار، کورنۍ فشار سوا کېږي. یعنې دا څلورم ځل شو چې یو ډېر لوی مذهبي ګوند یا سیاسي مشر چې دی پاکستان پوځ ته خبرداری ورکوي چې خبردار که داسې حرکت کوئ نو تاسې که کابل ولئ نو هغه به اسلام آباد ولي او د اسلام آباد د ویشتو خطر چې دی دا ورځ تر بله سوا کېږي. مثال په توګه د دې نه 2 ورځې مخکې د تحریک تحفظ آئینی پاکستان دفاع چې کم کانفرنس په اسلام آباد کې په هغې کې هم دا قسمه قوي خبرداری ورکړی شوی و. د دې نه یوه میاشت مخکې په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د حکومت او د ولسي سیاسي تحریکونو نمایندګانو امن جرګه کې هم دا خبرداری ورکړی شوی او نږدې 2 میاشتې مخکې د پښتونخوا مرګلې چې کوم فاونډیشن کې غونډه شوې وه، پای کې یو ډېر لوړ رتبه پاکستاني پخواني جنرال احسان الحق هم دا خبرداری ورکړی چې ګوره پاکستانه که ته په افغانستان حمله کوې نو د افغانانو په ملي حافظه کې به دا خبره تر عمره پورې ژوندی وي او هیره به یې نه کړي. نو په پاکستان کې داسې معلومیږي چې د پاکستان د پوځ اوسنۍ تګلاره د افغانستان په هکله چې کوم دا د جګړې یا د حملې یا هلته د ټي ټي پي خلاف د عملیاتو په دې کې په پاکستان باندې ډېر بې کچه بې سارې فشار سوا کېږي. مولانا فضل الرحمن دا خبرې ډېرې بنیادي دي، ډېرې قوي دي. هغه دا خبرې یعنی دا مخکې ما په څو ځله په پروګرامونو کړې وې چې پاکستان چې کله په هندوستان په مرید کې تاسو ته به دا خبرې زما یاد وي ځینو ملګرو ته په مرید کې او په جنگ کې حملې وکړلې هندوستان، نو پاکستان د هغې په ځواب کې هلته حملې وکړې او د خپلې خاورې سرغړونه یې وبلله. نو هم دا مثال ما ورکړی و چې پاکستان چې کله په افغانستان کې حملې کوي نو دا هم د نړیوالو قوانینو سرغړونه ده، بیا افغانستان هم حق لري چې د هغې په جواب کې پاکستان کې حملې وکړي. نو من وعن کټ مټ هم دغه خبره اوس مولانا فضل الرحمن کړې د پاکستان ته او خبرداری ورکړې ده چې ګوره په کابل حملې چې دي او بریدونه چې دي دا په اسلام آباد باندې د بریدونو د حملو مترادف دي. راځئ چې لږ ساعت لپاره د مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبرې واورو په اردو ژبه کې دي. زیاتره لیدونکي زموږ اورېدونکي په دې ژبه پوهېږي او که نه پوهېده زه به یې ته لږه بیا خلاصه کړم. خو لومبی راځئ د مولانا فضل الرحمن صاحب دا خبرې چې په کراچۍ کې د علماو یا عالمانو یوه غونډه چې تېره ورځ شوې وه د مولانا فضل الرحمن صاحب د ګوند لخوا رابلل شوې وه، د هغو د سوري لاندې جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن ګوند د سوري لاندې، نو په دې کې د هغه خبرو تر ډېرو مذهبي عالمانو ډېر په غور سره غوږ نیولی و او هغه دا خبرداری چې دی دا غیر سنجیده نه دی اخیستل پکار. خو راځئ چې لومړی واورو. जब काबुल पर आप बमबारी करेंगे तो जाहिर है कि ऐसा ही है जैसे कोई आपकी इस्लामाबाद में बमबारी कर ले. اوس خلاصه به درته ووایم مولانا فضل الرحمن صاحب چې پاکستان چې کوم د هند او د ایران سره جګړه کوي نو هم دا خبره هم دا مثال چې دی دا د افغانستان باندې توله راځي. وایي چې که ته په ایران حمله کوې او ایران په تا حمله کوي او ته په هندوستان په تا حمله کوي او ته په هندوستان حمله کوي نو دا د یو هیواد دپاره یو قانون چې دی هغه د بل هیواد لپاره هم هغه شان اخیستل پکار دی. معنی دا ده چې ته هندوستان که جنگ کوئ او په دې بنیاد کوئ چې هندوستان په تا حمله کړې وه او ته په جواب کې په هندوستان حمله کوئ نو هم دغه مثال بیا د افغانستان لپاره هم صحیح دی. هغه ویل تاسو دا کار ځکه کوئ چې په افغانستان کې چونکې حکومت غیر مستحکم دی یعنی کمزوری دی، قوي نه دی، نو هغه ویل که ته دا فکر کوئ دا فکر ستا غلط دی، دا فکر ستا غلط ځکه دی چې دا کار ستا هغه په نورو ټکو کې دا هم ویلي دي پاکستان ته چې دروغ مه وایه.
دروغ ځکه مه وایه چې تا وسلوالې ډلې جوړې کړي دي، تا افغانستان ته لیږلي دي، تا په افغانستان کې هلته د روس او د امریکې خلاف په جګړه کې دی له تربیې ورکولې، ستا جوړ کړی مرض چې دی یا غاړې ته اچولې مار چې دی دا زهر به اوس په تا درشیندي. خو د دې زهرو د ختمولو لپاره چې لاره کومه تا خوښه کړې ده د جګړې چې ته په افغانستان کې حملې کوې، ته په کابل کې حملې کوې، نو دا له حده وتل دي، دا سره کرښې نه خپاړول دي. او که ته د سرې کرښې نه خپاړی پاکستان ته وایي نو بیا یاد لره چې په اسلام آباد به هم حملې کېږي او بیا به ژاړې نه، بیا به فریاد نه کوي. نو هغه ورته بیا حل او تجویز هم ښیي. او حل تجویز دا دی چې ویل چې زه پخوا تلی یم، هغه نوم وانغسته، خو اشاره یې د ملا هیبت الله اخندزاده صاحب طرف ته وه چې د هغه نه یې ونیسه تر ټیټې کچې د مشرانو پورې لیده کاته شوي وو، خبرې اترې شوي وې، نور مذهبي مشران پکې شامل وو او په دې خبرو اترو کې د روغې جوړې خبره شوې وه. هغه وویل چې تاسو په دې باندې عمل ونه کړ، خبره مو ورانه کړه او تاسو په افغانستان کې د سفارتي بیلات او د جنگ د بیلات او د اقتصادي بیلات نه وروستو په نړیوال ډګر باندې په نړیوال سټیج باندې هم د بیلات سره مخ شوی. نو ورته ویل چې اوس د جنگ د لارې دا جګړه نشئ ګټلی، ځکه چې نشئ ګټلی چې که تاسو هلته حمله کوئ په تاسو به حمله کېږي. لہذا خبرداری ورکړه چې دې نه قلار شئ او هم هغه ځای ته راټینګ شئ، راوګرځئ، هغه ځای ته راواپس شئ کوم ځای کې چې خبرې اترې یا روغه جوړه چې دا خبرې اترې او روغه جوړې د لارې دا مسله چې دا حل کېدی شي. دا زه ویم چې لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې دا قسم غږونه زه اورم داسې واقعېږي. یعنې 2 ورځې مخکې دا غږ کټ مټ دا غږ بعد پاکستان د پوځ او د اوسني سیاسي ګوندونو شریک حکومت چې ورته ویل کېږي هایبرډ رژیم د دې خلاف چې د سیاسي مزاحمت کوم اعلان کېده په هغې کې هم دا خبره شوې وه چې د افغانستان سره جګړه چې ده دا د منطقې او سیمې لپاره او د پاکستان لپاره د خطر سبب د پاکستان د دې نه قلار شي. او مشوره یې ورکړله چې تاسو د پښتونخوا د حکومت د امن جرګې مطابق د خبرو اترو لار خپله کوي او د تجارت لارې چې دي او د ټرانزیټ لارې چې دي دا خلاصې کوي. د دې نه مخکې د خیبر امن جرګه کې هم دا خبره شوې وه. بیا په پاکستان کې ځینې د پاکستان سفارتکارانو پاکستاني جرنیلانو دا مشوره چې دا په مارګله پښتونخوا فاونډیشن کې ورکړه چې پکې میجر عامر صاحب په شانتې شخصیت شامل و، څوک چې د پاکستان په پوځ کې په استخباراتو کې د ډېر لوی کردار او لاس شخصیت ګڼل کېږي. بیا جنرال احسان الحق دا خبره پاکستان ته وکړله او جنرال احسان الحق وویل چې ستاسو تګلاره چې د افغانستان سره کم د زغم نه بهر تګلاره ده دا سمه نه ده، دا د خطر نه هم ډکه ده، دې کې تاسو کامیابي هم نشئ ترلاسه کولی. هغه وویل چې په افغانانو په زوره باندې چې تاسو کوم کار کول غواړئ دا نشئ کولی. افغانان چاته سر نه ټیټوي. افغانان خو حمزه شینواري په رومان کې یا په رومانس کې په مینه کې هم چاته سر نه ټیټوي، وایي چې ما ټیټ ورتلی مکړه زما سر نه ټیټېده، شاید چې په الفت کې هم افغان پاتې کېدم. نو په مینه کې هم هغه چاته سر نه ټیټوي، یعنی یوازې لیمه ټیټ کړي. نو جنرال احسان الحق ویل چې ګوره تاسو پاکستانیان اوسني جرنیلان چې په خاصه توګه جنرال عاصم منیر ته دا اشاره کوله چې د جنگ تګلارې نه قلار شه، د جنگ تګلاره چې دا تا ته ګټه نشي راوړی د تاوان نه بغیر. او که دا کار لکه څنګه چې ذبیح الله مجاهد وایي د افغان طالبانو ویان چې دا کار د زبر ځواکونو په لمسه تاسې کوئ او د امریکا په لمسه یې کوئ، که هغه په واخان کې د چین کوریډور خلاف کول دي یا د امریکې د خواهش مطابق د بګرام هوایي ډګر لپاره ستاسو په افغانستان کې اړې ګړې جوړولو کوم پلان دی، دې نه قلار شئ. او که ځکه قلار شئ چې دا کار تاسې د امریکې په وینا باندې د 9/11 نه وروستو په ناټو سره په شریکه شروع کړه، نو ګټه یې څه وکړه؟ نه دی کړی، تاوان یې در ورسوه. اوس په پښتونخوا کې دا دی د لکونو په شمېره کې اوس هم خلک کډوال دي. د هغه وخت خو د میلیونو په وخت کې خلک کډوال شوي وو، د بونیر نه سوات نه ونیسه تر باجوړه تر مومندو تر خیبره تر وزیرستانه بیا تر جنوب شمالي وزیرستانه دا کډوالۍ شروع شوې او دغلته د خلکو بازارونه وران شو، کورونه وران شو، د خلکو کلي چې دي په F-16 جازونه وویشتل شو، هلته کې کورونه لوټې شو، سکولونه برباد شو، کاروبارونه برباد شو، میندې چې دي هغه کونډې شوې، ماشومان چې دي یتیمان شو، تعلیمي نظام برباد شو، د صحت نظام برباد شو، قسم برباد و له بولانه تر چتراله په
دغه سیمه کې په داسې سیاسي مشر نه دی پاتې، مذهبي مشر نه دی پاتې چې هغه حمله نه وي شوي، د هغه په کور کې جنازه نه وي پورته شوي. نږدې 80,000 تاسو وایي چې پاکستان خلک وژل شوي دی، په دې کې پښتانه البته دا وایي چې 80,000 زیات پښتانه. نو هغه وایي چې په دغه جګړه کې تاسو ولیدل چې ګټه مو ونه کړه د تاوان نه بغیر. دا وخت پاکستان په اقتصادي توګه باندې د لوی جنجال سره مخ دی. د بلوچستان کې د آزادۍ تحریک موجود دی، د هندوستان سره د هغو اړیکې ورانې دي. نو په داسې حالاتو کې هغه دا مشوره ورکوي چې د امریکا سره، د امریکا په ملمسه یا د زبرځواکونو په خواهش باندې پخوانی جنگ هم تاوان کړی دی، اوسنی جنگ به هم تاوان کوي. او د دې تاوان هغه چې کوم علت ښیي هغه ډېر ښکاره دی، ډېر قوي دی. یو خو افغانستان افغان طالبان چې دي هغه دا خبره کوي چې په دوی حمله وشوه، د افغانستان په خاوره حمله وشوه، څو چنده جواب به یې ورکوي. یعنې فصیح الدین فطرت 2 ورځې مخکې بیان تاسو ته ما ویلی و چې دا ځل د حملې به 1 چند نه 2 چنده نه 100 چنده جواب ورکو. او د دې نه پخوا د افغان طالبانو د دفاع وزارت ویان چې ویلي و هغه دا و چې دا ځل به په لاهور او اسلام آباد کې حملې کیږي. نو پاکستانیان د مولانا فضل الرحمن صاحب چې کوم خبرداری ورکوي هغه دا دی چې ګوره د افغان طالبانو د پوځ لخوا د حملو نه پرته نورې لارې دي چې د هغې د لارې به هغه بیا د پاکستان په سر باندې درد راولي، د هغو پوځې ته به ګوته وررسوي، د هغو مرۍ چې ده د هغې باندې به غلي کېږي، ترتوړی به ولنیسي، څنګه به یې نیسي. کمې چې پاکستان تر مخه غیر قانونه ډلې دي یا وسلوالې ډلې دي، هغه د افغان طالبانو تر مخه غیر قانونه ډلې هم نه دي، وسلوالې ډلې هم نه دي. هغه د افغان طالبانو تر مخه مجاهدین دي، هغه که ټي ټي پي ده که هغه بله ډله ده. هغو د افغان طالبانو د امیر هیبت الله اخندزاده صاحب په لاس بیعت کړی دی. د امیر د امر منل او د بیعت منل چې دي هغه د فرض دی په دی باندې، واجب دی په دی باندې. نو هغه به څه کوي؟ هغه به هغو ته دا وویل شو چې څنګه په تیر شوي غونډه کې امیر خان متقي صاحب ویلي و چې په افغانستان حمله چې ده د هغې ځواب چې دی جهاد چې دی هغه به هر افغان وګړي باندې فرض دی. کومه خبره چې د پاکستان د دفاعي ځواکونو مشر مارشال اسیم منیر 13 اونۍ په اسلام آباد کې کړې وه چې د جهاد امر چې دی هغه به اولو الامر ورکوي، ځان ته یې اولو الامر وویلو. او د پاکستان مولیانو مولانا طاهر اشرفي او داسې نورو د هغې په اطاعت کې وویل چې موږ پخوا هم ستاسو سره وو، اوس هم بیا به هم یو. یعنې د پوځي امیر په لاس باندې بیعت، یعنې هغه ځان ته اولو الامر وویلو، دی ورته وویل چې ستا په لاس باندې موږ بیعت کوو. نو که پاکستان کې دا امر شته چې د اولو الامر په امر به جهاد کېږي یا به د جهاد حکم ورکړي، د کم نه چې مطلب د هغه دولت یا ریاست و چې یعنې کومه ډله کوم ملا دا کار نشي کولی، دا کار به یوازې اولو الامر کوي، د پوځ مشر به کوي یا د وخت د حکومت چې کوم مشر دی هغه به کوي. نو هم دا مثال من وعن کټ مټ د افغان طالبانو د امیر هیبت الله اخندزاده لخوا سم دی بیا، ځکه چې هغه هم د امر کوي چې په افغانستان حمله وشوه، په افغانستان تیری وشو، د افغانستان د خاورې خلاف ورزي وشوه، کوم چې د نړیوالو قوانینو خلاف ورزي هم ده. نو بیا باید هر افغان وګړی چې دی که هغه په حکومت کې دی، په پوځ کې دی او که د پوځ نه بهر دی، په هغه باندې فرض دی جهاد. نو مولانا فضل الرحمن در اصل دا وارننګ چې دی دا هم دغې ته اشاره ده چې ګوره یاد لرئ که تاسې په کابل حمله کوئ نو بیا به اسلام آباد هم محفوظ نه وي. او د اسلام آباد دا نوم په لومړي ځل باندې په پاکستان کې ډېر په ښکاره واغستل شو، یعنې افغان طالبانو خو اغسته چې د کابل د حملې ځواب به په اسلام آباد او لاهور د حملې په شانتې وي او دا ځواب به هلته وي. خو مولانا صاحب په نورو خبرو کې په کور دننه هم دا خبرداری ورکه او دا کنفرمیشن یې ورکه، دا تصدیق یې ورکه چې د طالبانو دغه ګواښ یا دغه اخطار چې دی دا غیر سنجیده نه دی. مولانا فضل الرحمن در اصل دا وایي چې دا سنجیده دی، دا د حده وتل چې دی بیا به تاسو ته ګران پرېوځي. نو اوس داسې معلومیږي چې په پاکستان کې د پاکستان په پوځ باندې یا په هایبرډ رژیم باندې کورنۍ فشار چې دی د جګړې خلاف هغه ورځ تر بله سیوا کېږي. او دا جګړه چې دا د دې لپاره په ظاهره د پاکستان اوسنی پوځي واکمنان چې دي د ذبیح الله مجاهد تر مخه د پوځ یو کړی چې دا هغه تیاره نه لیدل کېږي. خو حقیقت دا دی زما په اند باندې چې په پاکستان کې ولسی فشار چې سیوا کېږي، مذهبي ګوندونه راپورته کېږي، غیر مذهبي ګوندونه راپورته کېږي، کوم چې اکیډمیا د هغه راپورته کېږي، پخواني سفارتکاران پخواني جنرالان راپورته کېږي، څه نه څه نتیجه به یې ضرور وي. او که د هر څه باوجود هم پوځ نه کلاریږي، هغه په پاکستان کې د دې ولسی خواهش
برخلاف دا کار کوي نو لازمه خبر ده ظاهره خبر ده چې د دې په شا باندې ځینې نور نړیوال خواهشات دي او د هغې خواهشاتو زه بیا نه تکراروم خو وخت په وخت زه اظهار کوم چې هغه په منطقه کې په سیمه کې د چین او امریکا جنگ دی په منطقه کې د هغه خلکو بیا واک ته رسول دي چې هغه د پاکستان او اسلام آباد لاسپوڅي وي او هغه د امریکا د خواهشاتو او مرضۍ مطابق چې دی په دغه سیمه کې او په دغه ریجن کې هغه څه کوي کوم چې اسلام آباد یا واشنگټن غواړي خو زما په اند باندې په اوسني وخت کې افغان طالبان چې دي هغه شاید د نړیوالو دغه سازشونو نه خبر هم دي او د خواهشاتو منلو ته تیار هم نه ښکاري دا د نن ورځې بی کاسټ که تاسو زموږ دا چینل تر اوسه پورې سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب کړئ بی کاسټ خپلو ملګرو سره شیر کړئ تاسو خپل نظر چې دی په کمنټ کې ماته لیکئ خامخا تاسو وینئ زه ستاسو کمنټونه لولم هم ځینو ملګرو ته ځوابونه هم ورکوم وخت په وخت او لایک او خامخا دا زړه نه ښه دا خو ستاسو کمنټ ته خامخا ورکوم نو تاسو زما نه هیر نه ماته اکثره ملګري یاد وي راتلونکو پروګرامونو کې په دې موضوعاتو بیا بحث کوو او تاسو ته به معلومات درسو چېرته چې شپه دلته مو ښه شپه چېرته چې ورځ دلته مو ښه ورځ په مخه زه رحمان بدره